شو خرڅېږي ضمیرونه په لار کې د کویانو کنستل دي را نمبر په لار کې د کویانو کنستل دي را نمبر را نمبر دې 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 را نمبر څه چلی شوې؟ پیسټه خانه څه؟ ما وی چې تندر را پریوتو ویلکم جی په خیر علي ویم په خدای اعتبار وکړو په ما چې ونه کې اوس مې په دې زړه کې تیر شوې او را تیر شوې خو دا دوربین دې نه وچول جمشید صاحب هو به هو د پیټي خان صاحب رښتیا وایي کیله ګل ماما بیا د کیله وخوړه که نه دا خار دی خاره او که نه دی که څه بازار خو نه دی کیله ګل ماما دا جیمی صاحب دی او دا پیسټک نه رښتیا پیټي خان صاحب دی خو لږه لار خو پرېږده که نه ویمه لارې کې لارې ویری ګډ راځئ جی پیټي خان صاحب پلیز راځئ راځئ جی کښېنئ دا راته ووایه جی چې بس په دومره دروند وجود رالی نو چې یخ بس کې او که ګرم یعنی تود سوړ نو 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 بس کرایه راکوې چې ځم کرایا اخو صنوبر خان پورا د 10,000 روپو میک اپ کړی دی وی د پلان به مې په کرایه کې کټ کې څه شي 10,000 روپۍ په کرایه کې کټ شوې یا الله خیر زما چې څومره خیال دی چپه پې راله پیټي خان صاحب ملالې ترورو یو ګیلاس اوبه ولې روړې حاجي دا دې روم دی دا ولې پیټي خان صاحب اوبه ویم ایله مې دا زړه یخ شو په سترګو مې رڼا شوه ویم لا زړه دې یخ نه دی زه وایم چې شمالې ترور ته ووایم چې د ټینکۍ نه ته ډایرکټ پیپ ولګوئ یا لکه ویمه څه کې پړسې مې پسې دا دې ورځم او پیپ ورته لګو پیټي خان صاحب صنوبر خان چې کوم میک اپ کړو وی په کرایه کې به په قسطونو کې کټ کوي نو نیور زه نه منم پوره کرایه به راکوې شمالې ترور دا د پیسو سټک داسې نه مني ستا مني بس ته نه خلاص که دا پیسې وله ورکوې نور به بیا درو خیر دی که نه زما پیسټک خاله ومنه که نه ولې نه ویمه چې تی وې که نه نو بلکل یې منم ځکه چې پیسه خو پیسه وي که نه یا لکه تاسو لږ خاموش شئ د سرور خان ګاڼۍ سر ته د خیره ورسېده او د دې په خوشحالۍ کې موږ نن د ټنګ ټکور پروګرام کړی دی یا لکه پروره تاسو تیار یې منم دې توریا اخر دې میدان ګرم کو که نه او یا لکه تاسو ته وایم ګوره نوې سندرې به راته پکې نه اړوئ ښه هغه پخوانۍ سندره نه هغه څنګه وایي وایي چې زی په مکیزونو یاره اجرې له بلې حقه راته واوروئ وای نو بیا خو ورکتل
دا ته څه ګوتې څټې؟ مورې په کچن کې مربا پرته وه لږه مې وسکله ډېره ښکله جوړه شوې ده. ای میرات مړې خلاصه کړه خو دې نه دا باندې پیسټک کاکا کره وړو. خیر شه مورې نن سبا خو په پیټي خان کاکا باندې ډېره مهربانه شوې چې مربې هم به وړي او مسالېداره ګوړم. که خدای پاک مې دا سوال قبول کو که نه د دې پیسټک خان د ټول مال حال به ته مالکې. مورې زه خو وایم چې په ژوندون یې ګوته ولګوه څه به بیا په میراث جنګونه کوو. لورې دا کار به که خیر ته کې. نه نه مورې ما له خو د غلا ګلتو چل نه راځي. ځان هوښیار که ګلسانګې ګینا ګل بختۍ به دې لوړه تېره کړي. زه د خیره لنډې حلال نه او خانک پسند. څه تا ماته لنډې وویلې؟ نه نه مورې ما خو همداسې مدد کو. وای که نه مورې مې په رانګ نمبر رالې. دا مې څه وکړل؟ لالا خو ښه نه شوې. یو خو تاسو ور وخت نه که د نولو یو بل پسې منډې وهې. زه مورې اوس یې دله نولې جوړ کړو. وایي ته سټکوري نه شې تا ماته نولې وې؟ نه نه مورې ته زما خبره خو اوره که نه. وایه څه وې؟ ویم داجي ته مې پیټي خان کاکا ټیلیفون کړی دی هغه او ګلبخته سره د صنوبر خانه ستا تپوس ته را روان دي. یا الله شکر دی څنګه مې ټک په ټک سوال قبول شو. مورې دا داسې سوال؟ ته دا خبره پرېږده ورشه را کور ګوټ په ګوټو جارو که شابه. ډېره ښه ده مورې دا دې لاړم. او مور زه څه وکړم؟ ورشه ته سره ګیا غم وکړه. نه ولې مورې پیټي خان کاکا ته به ګیا چې څه؟ ولې دا غوا میخه چې دې ساتلې دي له به کیکونه ورکې څه؟ ښه مورې دا دې ورلم. یا خدایا ستا ډېر شکر دی چې صنوبر خان را روان دی. څنګه زما خوږې کزن؟ زه خیمه ته خپله لویه. بس تا په فکر کې مې ټوله شپه سترګې پټې وي. ته خبرې؟ د څه نه؟ زه هم ستا په فکرونو کې ټوله شپه په کټ کې وده پرته یم. زه هم رښتیا ویم تانیا نن سهار مې ستا په غم کې پوره 4 پراټې خوړلې دي. اوه تا ته پته شته ته چې کله ما ته راياد شي که نه نو زه د پوره شکوره داسې پورې راپورې وځم. ښه دا خبرې پرېږده داسې چل دی چې زه په بابا سره کلي ته روان یم. ښه زه خو یم که نه چې بیا ډورانه شي. نو ولې ته په ما دومره تنګ یې تانیا؟ نه نه ګوره زما خو په تا باندې د کلي هغه د پلوشن نه پاک هوا پرزو کېږي ځکه. هغه ورځ د کیله ګل په ټلیفون رانه شوی وي او که نه ما مې چې د کیله ګل په کلاس څوک دی. ما سره بیلنس ختم شو ځکه مې د کیله ګل د ټلیفون نه ستا نمبر میلاو کو. خبرې وره زما یو ملګرې را روانه ده که نه نو نور ګپه بیا ولګو ښه. اوکې د الله په امان. زنو چې ته وې نو د الله په امان. ویم غرق شما ډوب شما تباه شما برباد شما. یا پیټي خان لالا بیا څه شوي دي؟ ته خو د ورځې 100 ځله ډوبېږي او 100 ځله غرق کېږي. ویم کرم دیني او صنوبري په پو کې والمه خوري. یا لالا ویم زلمي هلکان دي ته ولې په حساب پیسې ورکې نو دا ټانکي خو به درته لګوي که نه؟ ګلبختې بدبختې پوره د 10,000 نسخې تیاره کړې ده. 10,000؟ جیمي ټیمي بیوټي پارلر ته تلي و که نه؟ ها دا ځکه دومره غوړ غوړ ښکارېدله. ویمې ګلبختې خدای دې دوی یو ځل کور ته راولي که نه نو ستا دا کونټې ورته نیسم او په خپو وله نالونه وم او دا سپېږمې وله پیزوانې کوم چې د دې کور نه بهر نه وځي ونیسه. یا لالا د ځوان زوی نه زیات ته په پیسې مینې. نو تا ته څه پته ده چې پیسه خو پیسه ده که نه؟ یار کریم دنیا بابا خو مې نن ډېر غوسه دی. زه له خیره صنوبریا د کونټۍ د ملا غوړوه. یا پیټي خان لالا زه درته یم چې دا تندې دې ولې را اچولې دی؟ که خدای د 10 سره واغستې لکونه به درته درکیاو. ویم زما دې تندي کې دومره رڼا نشته ستا نصیب او زما نصیب کوټه دی. تاسې کې تا وخت د میسیجونو نه دی څه بهانه جوړه کوئ. ځکه خیر یې د نوې سیم نه مې ولا میسیج ورکو. دا د څه میسیج؟ ورته مې ولیکل چې پوره 500,000 روپۍ انعام دې راوتی دی. Message received. یم چې بیا د چا پیغام راغی وخت ناوخت نه ګوري او بس ټینګه 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 ټنګېږي. ګلبختي بیا څه چل دی؟ پوره د 50,000 روپو انعام مې راوخته. ګلبختي لالا ما تا ته نه وی چې خدای به سبب جوړ کي. ویمه خیر دی که صنوبري او کرمدیني په 10,000 روپو کې ټانکه کړم. لالا یو واده را سره وسوکه چې کور ته راله که نه
ګورې وهي به نه ښه وی وی مخوري چرته وخمه چې کور ته که خیري راشي کنه نو ګرمه ګرمه حلوا به ورته راغواړم یا لالا تا خو اول وی چې د حلوا خوراک به کم اوس به حلوا خورې ویمه ګلبختې پیسه خو پیسه وي کنه وا 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 ویم نصیبم د خو دی ویم صنوبر او کرم دینا تاسو ته پته ده د لالا 50,000 انعام راوته دی بیا خو بابا جانو مبارک شه ماما جی موږ د بابا کې سو راکې وی سو راکې ویم تاسو له بابا کې پورا د 100 روپو نوټ در کوم سبا یاد ساتي راکه راکه څه ایله بیله 100 روپۍ او هم په 2 کسانو یا بچي ویم ورشي په دې د ګازرو حلوا روړی چې په شریک یې وخورو ډېرې غصب شو غصب خیر خو دی یا الله خیر څه چلو شو لالا خبره دا ده که نه چې په رنګ نمبر د پیټي خان کاکا انعام راووتو نو په دې کې د غضب څه خبره ده د غضب خبره ده که نه ډېډ دا د خوشحالۍ خبر دی د غضب نه دی ممي غضب خو ځکه دی چې د شمالو په تندي کې د دولت کرښې وځلې دی زه خو وایم ډېډي ممي راځئ چې موږ مبارکۍ ته ورشو اخو بنن لکه د کور نه ښځې په جامو کې نه ځایږي ممي زه له خپل میک اپ فرش کوم که نه نو بیا زمزم تم ځي او که نه ممي وګوره ممي تانیا خور مې د پیټي خان کاکا کره د تلو دپاره تیاره شوه ناصره د پیسو بوی په هر چا ښه لګي ډېډي زه به هم داسې وکړم چې ځان به لږ فرش را فرش کړم شابه بچو تادي کوه ښه ډېره ښه ده کرامت ویم د خوشحالۍ موقع ده پیټي خان لالا سره د تانیا د رشتې خبره وچېړه هسې نه چېرته هغه چواره بیا زموږ نه مخکې نه رسېدلې دا ځل خو به په دا 22 غاښونه ماتوم دا مډه پایا نه پوهېږي ویم که د صنوبر سره د تانیا رشته شوه نو د سرو سپینو سره به لوبې کوو دا ما چې د چوارې سره دومره د خپل سر خوب کړی دی هم د دغې دپاره که نه ویم د پیټي خان لالا سره د سرو دیګونه دي دیګونه ویم اول یې په نوکرۍ کې پس چلونه ډېر وګټلې او اوس خدای خبر چې پټ پناڅه څه کوي ممي مونږ تیار شو ښه بچې ډېډي زه به ګاډی سټارټ کړم نو تاسو بیا راځئ راځئ چې خورې خورې ام څه به یاد لرې دا ډېر خوند یې وکړ السلام علیکم پیټي خان لالا دا خو مې رفت خور راله شبې سټې تانیې زما په خل په رنګ نمبر راغلو د خوراک مقابله شروع ده او ما ته هم داسې ښکاري پیټي خان لالا دا څه خورې ویما وروره خورو نه ګوډو لږ لاونه یې پخ کړی و که نه نو ما وی چې دوی یې ګوټي نو ما هم ورسره وګوټله دا معلومې شو د ډېرې خوشحالۍ نه خراب شوي دي دا ځکه خو د ګازرو حلوا ته هم لاوڼ وایي دا څه پس پس کوې نه نه موږ خو هېڅ نه وایو دی وایي چې د ګازرو نه رښتیا د لاوڼ حلوا ډېره مزه وکړه د لاوڼ حلوا دا لاسي یاره ویمه د دې ګازرو د دې حلوا خبرې پرېږده هغه خیر په خیر یې رانه راځې السلام علیکم خیر په خیر ماما جی سلام علیکم ورغاړو ته څنګه خورې بس دا خپه مې ډېره درد کوي ولاړې شکر دی نه رښتیا پیټي خان لالا مبارک شه ستاسو انعام راوتی دی خواره مشي دا څومره دی پیټي خان لالا لالا پوره 50,000 ویم چې لږې ورسره نورې کې که نه نو د صنوبر خان واده پې ښه ښکلی کېږي چې څومره ورسره نورې کې دغه 2-3 لکه پوې دا ناصر او تانیه دومره ولې چوپ دي زه به د ټول آخر کې د پیټي خان کاکا جي نه تپوس کوم لکه انټرویو به ته اخلي او بالکل مېرویري داسې خبرلوسه غوندې ښکاري د انعام دا خبر په رښتیا اخبار کې ورنه کې او که نه تانیې هسې نه پیټي خان کاکا مې د غلو په نظر کې راشي پام کوه دا نه صرف دا معلومات به ته کوم که نه چې دا انعام دې ته په کومه ذریعه او په کوم چینل باندې ملو شوی دا خبر ښه دا خبرې پرېږدی
خروري سره چې وبو بندوبست مو ولا کړی دی که نه رفت بیگم ته چې ډېرې خیال کوه مورې د چینو په ځای پکې ورته بیا مالګه وانچې واخله چواري داسې کیکونه مې درله راوړل داسې کیکونه چې پیټي خان لالا به په خوب کې م نه لیدلي دا خو ما ته دوه درېو میاشتو باسي ښکاري زمړې دا تا داسې بېکرۍ کې عمر تېر کړی دی ها نن چې پیسټه خان لالا راشي نو د ګلڅانګې د رښتې خبره به سره خامخا کې نیکبخت خدای خبر چې هغه په کم غرض را روان دي دا خو د پیسې نه بغیر بل غرض نشته نو او چواري پیسټک خو دی که نه هغه دې پیسټک ټک ټک وکړل دا پیسټک لالا نه دی دا هغه تورې دی ورځم چې څه وایي حضر راځه اصلي چې پیسټک لالا راشي او ته بیا په دوربین کې م نه ښکاري دا دی لاړم او دا دی راغلم راکړه چې عزیزه جان کوم ها واخله زه به هغه کټۍ وګورم ډېره ښه ګلڅانګې لوی زه صفا شو دا جي وګوره که نه زه مې سم شیشه کو شیشه واقعي منم د ګلڅانګې لورې او که نه داجي ما وی چې پیټي خان کاکاجي مې راځي چې د ښار صفایانې ته نه هېرې شي ګلڅانګې لورې هغه په صفایان وپایان نه دی اریان هغه صرف پیسه پیژني پیسه دا بیا څه نه پیسو ټکو خبرې کوې نه مورې پیټي خان کاکاجي مې یادوي او خو د پیسو کندو دي او ما ګلڅانګې لور ته همدا خبره کوله چې هغه په صفایان وپایان نه دی اریان رښتیا دې ووې چې نوکري یې کوله نو کور او بینک و چې نوکري یې پرېښوده نو اوس هم هر وخت پیسې شماري هغه څه خبره ده چواري چې وایي دنیا څو ډانګه ده د دې مطلب شو لکه چې چیندخ په کوي کې لوی شوی دی غلی شه بېادبې ورشه زما هغه موبایل راوړه اوس ګیر شو موږ یاره بیا ماته دا خندا پرېږده بچې په دې موبایل کې وګوره بیا پکې چا ټنګ ټنګ وکړل ما ته خو دا رام نمبر ښکاري چتې کو چتې کو خاموش الو ها وای اینی ما درته نه وي د چا بوډۍ ښځې خواز دی ښه ته راکړه ماله ته راکړه ماله والا هلو هلو څنګه لالا څوک خبرې کې بوډۍ بوډۍ به دې موري ته څو خبرې کې زه رفت بیګم یم رپتې زه چې واره یم خوله دې سمه خوځوه وای ته پته زموږ ډکه شه جوارې ویم دلته هم دننه خلاصېږو هېر دې شو چې بل ورځ مې څنګه ګوښماله کړې وي ویم ځه رکېږه رکېږه خو سیګنل کې راغلی هلو هلو وی بند یې کو یاره وی ما راکته د دې خلکو په خولې کې خوږه خبره نشته هر وخت یې بس جنګ جګړې شروع کړي پیټي خان لالا د دوی د وخت د سره خپلو کې نه لګي ویم پیټي خان لالا د کله راسي چې ما د ډوډۍ رخپه ګوزه کړې ده که نه هم د دې چورې په دې مټاخ باندې مې سترګې لګېدلي ډیډي راپاسې چې لاړ شو او موږ چوارې چاچي پسې کلي ته ځو اخر هغه 10 وخت زما مې سره بدتمیزي کوي او کنه ډیډي د دې څه مستقل حل پکار دی چپ شه سرکوزیه همیشه په کور کې دوه لوښي جنګېږي چپ شي ما ته د دې چل راځي نو خورې بیا یې روغو که که نه ویم زه جارومه دا چوار مخ ډیډي موږ نور د ممي توهین نشو برداشت کولی کینه د توهین بچیه سبا له زاسم کلي ته روان یم او چواره به درته داسې ولمسم چې ټیک ټاک به شي څه د پیټي خان لالا مطلب دا دی چې زه به پوهېږم یم لالا خو دا ځلم پې نه شوه که نه نو بس په ما باندې م دا خپله خوشحالي ګنډېر کړه مړ د رنګ نمبر خوشحالي اسم د بوډۍ ټالي او کاکا جي دا د لږ ساعت خوشحالي وي ریری دا وګوره زما د انعام سرټیفیکیټ او سند تا خو چا کاکا جي سره ټوکه کړې ده څنګه ټوکه زما انعام راوتی دی کاکا جي داسې قسم میسیجز هر چاته ورځي او چې څوک هم په دې باندې ریپلای وکړي که نه نو ټول بیلنس یې ضایع شي دا دې سویتانیا سم د بم ګزار دی پې وکړو یو خو دغه شرافتي پته نه لګي چې بیا چېرته روک شوي دی چې دا کټونه دا لنګې خورې کې راښکلې وې هلکه ته خو داسې پرېوتې چې لکه دا ګاڼۍ تا ګرځولي یا دې کټونو کې څوک سم کېناستی شي ولې کټمل دي پکې سر نه یار لنګې سستي شوي دي ما وی چې هغه شرافتي به یې راکاږي خو خدای خبر چې چېرته روک شوي دی مړه د هغه به څه وې
لکه د سارني کونتر شیخ دلته شغالته شیخ دلته شغالته مخکې شه که د ځای نه مرب ووالو نو ښه به درته ني جره که شرشمیا دې غریبانان ته څه وی یاره لیاقت خان د مونږ له بار 50 روپۍ راکړي او راته وي چې سر ته زه ویم هماغه شان به کوې یاره شرشمیا د فلمونو دا شوق ته په دې غریبانانو پوره کې وته نه پوهېږې که نه لیاقت خانه نه پوهېږې زه ویم چې فلم انډسټرۍ ته رسمه چې دا لاس مې دومره پوخ شوي چې په یو ګزار پوره 100 کسان ځمکې ته رابغوم شرشمیا ویم د فلمونو منمونو دا شوق په دې پرېږدې ورشه او د کټونو دا لنګې راکاږه ټول ایکشن دې راته خراب کو یاره لیاقت خانه اصلي د پیسه ټک تر نوم بدنام دی خو ورکله 100 روپۍ چاله کټونه بله راکاږي که نه لیاقت خانه د پیسه ټک کاکا نوم یې واښتو اسه یو ډېره موده شوي اډو کلي ته ښکاره شوي نه دي شرشمیا اوم نن پیسه ټک خان کاکا مونږ را روان دی مولانا دا بسکټو سره واخله ویمه بس دی که نه نور نشم خوړلی و دې پړسولم پې سړیه ګلبختې ترو مونږ کره ماشومان نشته دا به م ته خلاصې ویمه زه ګلبختې اوس بیلم کلي ورکه د دواړو نه دا جوړ کړو نه پیټي خان لالا ګل څانګه خو ډېره هوښیاره جینۍ ده ماشاءالله ما ته یې پته لګي ستا لور ده دی په موږ باندې طنز وکړو چې پیټي خان لالا په ډېره موده پس کلي ته راغلی دی او تا ورته صرف بسکټ کېښودل او که نه رښتیا موږ نه خو اډو هیر شوي وو ګنې چې لالا لم چېرته چرګ مرسور کړی د چواري خور خیر دی سرور خانه ویم میانه روي ښه څیز دی خو پیټي خان لالا دې ګورې نه او که نه لالا پیسه خو پیسه ده که نه ولې لالا ولې داسې دي داسې دي داسې دي که نه دلته خو لالا روزانه ډزې وایي ویم په ښار کې خو دا ډزې نه که نه دلته خو سم بهارونه چلېږي وکړئ کاکاجي زما له چوړه ادا داسې خو ته ماښام دې ستا کوره پورې راورسېدې نشته نشته غلې شوې کاکاجي څه اوري ویم اورم که نه دا بل ورته روان اورم اوس داسې اوري کاکاجي نه لالو زما خبرې اوري نه اورمه ای به خبرې څنګه وایي یا پیټي خان لالا ځان دې مې ماشوم جوړ کړی دی ولې ډزې بش او لالا ډزې بش وي ډېره لا ولې ولې کاکاجي یا لکه ویم سمې دی مخې ته ګډېږي را ګډېږي څه چل دی وایي کاکاجي څه چلې ته ګوره چې په شیشه کې ویښتاړو ما دا زما چشمې دي شیشې نه دي ښه وایي ویم دا خو سم د ټک غټې شیشې دي څه دي وې هسې ما وایي که نه کاکاجي ویم ډېرې ښکلې چشمې دي دا ډیزاین دی داجي تاسو ته توري کاکا اواز کو نو تا ورته نه ویلې چې تره مې د ښار نه راغلی وایي ویم هغه خو لکه د بریکه ټکټر په مخه تلو زما خبرې خو اورېدم نه بس سربره ډېره موده شوه چې ما هم د توري مشاهده نه لیدلې زه چې په اوږه کې ورسره ولګو ویمه چې واري تا هغه مربه په هغه برتپان کې ښه مزېداره بنده کړه انشاءالله سبا له به که خیري موږ ځو نو ځان سره به یې وړو زه چې ځو راځه چې ځو لالا هلکه نوروزیه هغه فلمي هیرو دې څه کو څوک باندیچي هیرو مکه باندیچي هیرو اے اوس خو پکې لا د ویښتو نه کم سیم وکي هغه د پیټي خان او سرور خان خو دواړه راغلل په خیر پیټي خان په خیر وای پوښتنه دې راته ټولې ماتې کړې ټینګ شه ماما دین ته چې دې راکاږي سا دین ته پرېږده زاړه یاران دي چې ښه کشتي وکړي یا لکه دا کوټه دا دیوالونه او دا کټونه خو ټول چورلي کوټه نه چورلي ستا دا سر چورلي کښېنه
وایم توریا ستا د ماشوموالي هغه لوبې مې ډېرې یادېږي 65 ټکه هغو ډېر ښه وختونه و که نه بیا 65 ټک 20 ځله مې درته ویلي دي چې زما نوم 65 ټک نه دی پیټي خان دی پیټي خان پی خان هغه د بل پیټي خان هم راغله څه ما وی چې بانډیچي هیرو غلی شئ وای نن به زه خپل دشمن لکه د کیلې په چکونو خورم خیلی شه په چکونو خورم د کیلو د نرخه خبرې پوره په 100 روپۍ درځندي مشره ولې خپل مرګ ته आवाज ورکې دیخ ورشه دا وختونه زم تا کولی زما د کور کې زړه ویشتې چپ شئ دا د فلمونو ډېر لوی ډایرکټر دی ما ونه پېژندې چې معافي غواړم بچي مو څنګه و چې او بابي څنګه ده بابي خو دې پخما یو دعا به وکړو یاره سرسمیه واقعي چې بانډیچي هیرو د چاپلوسي او د دعا وخت نه پیژنې دا ګزار دی چاته ورکو زه ګورې هغه ښکاریم چې په یو ښکار 2 ډزه کوم په یو ګزار 2 ډزه کې او که نه جي سم هیرو یم زما د را روان فلم نوم دی توره لوخړه نو بس بیا خو ټیک شو که نه همدغه لوخړه کې ما هم لوخړه که ټیک ده نو بیا خو د خدای زر جنتي که یاره پیټي خان لالا دې خو ښار ته بوځه چې د فلمونو دا شوق یې پوره شي بوزم خو ما سره به په ښار کې یو کال بې تنخوا نوکري کوي ډایرکټر صاحب ویم زه صرف په روټیم کار کوم نو بیا ټیک ده بستره دې ګول کوه او د کور نه اجازت راواخله چې سبا ښار ته ځو نیک السلام علیکم وعلیکم السلام خاخونه وخایا ټیک دي غوږونه او دې غوږونو دې دوړه نیولې ده که نه نیکه په سایکل لټونه په لاره ټولې دوړې دي تا ما ویلي دي چې زه هره میاشت صفایي ګورم او دا بیوټي پارلر دی ته خلک صفا راځي ښه ده جي چمچمه غوره شه غاښونه وخایا غوږونه د بیوټي پارلر د صفایي څه انتظام دی بالکل صفا دی شاباس لګیا اوسه ټیمې څه شوه وای اخوا الا نن خو دې سترګې بدلې دي څه مطلب سترګې مې بدلې دي پرون دې سترګې تورې وې او نن شنې دي پکه مطلب دا مې لینسز لګولې دي وی لالو وای دا ټلیفون پکې د کم ځای نه ګړنګي کی ترله ما الو السلام علیکم جیمی ټیمی بیوټي پارلر تو خبرې کې نو چې غریب نو دلته سره ټلیفون کې په بیوټي پارلر کې د غریبانو څه کار دی ها نوم دې غریب ګل دې داسې وای کنه څه شي اپوینټمنټ ته غشتو ورګه څه معلومات کوم هولډ کا غریب ګل په نوم باندې هفته مخکې چا ټایم غشتي دی وګوره پورا یو هفته پسې اپوینټمنټ دی غریب ګل صاحب پورا یو هفته پسې ټایم دی بس راشه خو پیمنټ د نه نشي په ټیک شو جی السلام علیکم زه به ورته ته اخواشه د انګریزي جی په زه به ورته تاسو چپ شئ زه ورته کیسه کوم زه ښه کیله ګل ماما وایا داسې چلو کولی جي چې تاسو پرون فنکشن له تللی وې نو دلته پارلر ته ګاهک راغلی هغې میک اپ وکړو او دوی ته 500 روپۍ واغشتې او تاسو ډېر سره خبر نه کړئ کیله ګل کاکا تا خو ته هم 500 روپۍ واغشتې ما ته کله اخیستې دي ولې کیله ګله ما خو درته هم کتل چې تا په خپلې ټوپۍ کې پټې کې څه ولې تاسو زه لیدلی وم څه ولې ته څه وې موږ تا نه غټ څوکیداران یو وا جیمي دی سره وسکه د دې چل مال راځي د دې تنخوا زما په لاس ته زما په لاس او د را روانې تنخوا نه مې ولې 1000 روپۍ کټ کړې 1000 روپۍ
چې باندې د بل غوټه وهل دي رنګ نمبر دې 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 رنګ نمبر خرڅېږي ضمیرونه د وینې ارزاني شوه او خرڅېږي ضمیرونه په لار کې د کویانو که نستل دي را نمبر